ننګرهار والي حیات الله حیات د وږي په 8مه نیټه د خپل کار په دفتر کې د دې ولید د بېلابېلو ولسوالیو ښاروالانو سره د لیدنې پر مهال دوی ته سپارښتنه وکړه چې د ملي عوایدو د لوړېدو ترڅنګ اړوند بازارونو کې د افغانیو د دودولو او د بهرنیو اسعارو د چلن مخنیوی وکړي. د دې لیدنې پر مهال ښاروالانو خپلې ادارې، امنیتي او یو شمېر نورې ستونزې شریکې کړې. همداراز د خپلو عوایدو، پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په اړه ننګرهار والي ته معلومات ورکړل. ننګرهار والي حیات الله حیات ښاروالانو ته جدي سپارښتنه وکړه چې د اجرااتو پر مهال د هر ډول اړیکو څخه ډډه وکړي او قانون پلي کېدل د ټولو لپاره سره کرښه وټاکي ترڅو په شفاف ډول د ښاروالیو عواید لوړ شي. نوموړي زیاته کړه ښاروالان دنده لري چې په هره ولسوالۍ کې د لوبو، لوبغالي او تفریحي ځایونه جوړ کړي، لوړ ملي بیرغونه نصب او نور ضروري پلان شوي کارونه ترسره کړي. ښاغلي حیات ښاروالانو ته دنده ورکړه چې د مسؤلیت اړوند بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر ځای د افغانیو چلن لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ عملي اقدامات ترسره کړي او همداراز یې په ډاګه کړه چې د هر ښاروال د مسؤلیت پر مهال په اړوند ولسوالیو کې د ښاروالۍ ځمکې غصب شي او یا پرې غیر قانوني چارې ترسره شي، ښاروالانو سره به قانوني چلند ترسره کړي. ټاکل شوی ډېر ژر د ولسوالیو د ښاروالانو د تیرو کلونو په ګډون د عوایدو ارزونه او څېړنه پیل شي.